امام شافعی رحمه الله په دنیا او آخرت کې د رښتینې بریا دپاره څلورو رازونو ته اشاره کړې ده. دا هغه رازونه دي چې الله تعالی په اړه قسم یاد کړی دی. په دې څلورو کارونو انسان د لوی تباهي او تاوان څخه بچ کیږي. الله تعالی په سورة العصر کې فرمایي والعصر زما دی په زمانې قسم وي ان الانسان لفی خسر بېشکه انسان په تاوان کې دی. د دې مبارک آیات څخه ښکاري چې انسانان په تاوان کې دي مګر الله پاک ترې ځینې کسان بیل کړي دي. الله تعالی فرمایي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ژباړه هغوی چې ایمان یې راوړی دی او نیک کارونه کوي او په حق باندې خلکو ته سپارښتنه کوي او خلکو ته د صبر سپارښتنه کوي. همدا د رښتینې بریا څلور ارکان دي چې هر انسان باید د ژوند قواعد وټاکي او عمل ورباندې وکړي. ګورئ نیک عملونه یوازې لمونځ، روژه، زکات او حج نه دی. د دې ترڅنګ د انسانانو سره په خوش اخلاقۍ چلند کول، درواغ نه ویل، حرام مال نه خوړل، رشوت نه اخیستل، ښه اولاد تربیه کول، د میرمنې او اولادو سره ښه چلند، علم حاصلول، صدقه ورکول او د اړتیا پر وخت د مسلمان سره مرسته کول. دا ټول نیک عملونه دي. د حق سپارښتنه دا هم ده چې ته د الله تعالی لارې ته خلک را دعوت کړي یا دین خپور کې او آن که یوازې یو آیات یا یو حدیث دې زده وي خلکو ته یې ورسوي. په صبر سره سپارښتنه دې ته وایي چې ته خپل مسلمان ورور ته د سختۍ پر وخت د صبر او زغم کولو سپارښتنه وکړي. که ته چیرې غواړې چې په دنیا او آخرت کې رښتینې کامیابۍ ته ورسیږې نو دغه څلور صفتونه په ځان کې حتما پیدا کړه.